چې باران وشي نو دلته بیا په هفتو دغه اوبه ولاړې ولې چې د اوبو د وتو لار نشته. نه پوهېږم چې ولې په دې باندې څه قسم اکشن نه اخیستل کېږي او ولې دا خلک زورول کېږي، تنګولی کېږي، ګاډي سلیپ کېږي، ګاډي یو بل ته دارې کوي، خو د دې اوبو څه قسم لار ونه وته، هېڅ چا په دې غور ونه کړ. ډېرو مودو کې دغه یو سړک جوړ شوی دی، ولې چې دا اوبه ولاړې دغه سړک تباهي هم را روانه ده. ډېر زر به دا سړک هم ورسره خراب شي. دغه نننی پروګرام چې دی، دا نننی احساس پروګرام دا د مټې خیبر الکتریک سټور چې دی هغه سپانسر کړی دی. په دغه پروګرام کې زموږ سره مرسته کړې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو کتونکو، حبیب الله همدرد یم د انډس نیوز نیټورک پروګرام احساس سره ستاسو په وړاندې حاضر یم. کتونکو، دا چېرته چې زه ولاړ یم دا چلګزي قبرستان دی، زما دې اړخ ته او دې اړخ ته دغه روډ دی، بېدره ده او نږدې ورسره دغه د خوازخېلې چوک دی. یوه ډېره اهمه مسله دلته ستاسو سره ډسکس کوم او په اول ځل نه د دې نه مخکې موږ هم دغه مسله د ارباب اختیار په وړاندې راوړې ده، خو نه پوهېږم چې ولې په دې باندې څه قسم اکشن نه اخیستل کېږي او ولې دا خلک زورول کېږي، تنګولی کېږي. په دې مې سر نه دی خلاص چې داسې ولې کېږي. اصل مسله دلته دا ده چې زما په وروستو تاسو ګورئ چې دا قبرستان ته وال شوی دی، دیوار شوی دی او بیا په خوا کې دا هغه سره پورې یو جوړه نالۍ ده چې په دغه کې دا ناپاکې اوبه راځي او دغسې باراني اوبه چې د برې نه راځي نو هغه هم دې ځای ته راځي. ټولې اوبه دلته راځي، جمع کېږي. دوه ځایونه دي دلته چې دا اوبه په هغې ورماتې دي. یوه دا ده چې دا کومه کوڅه تاسو ته ښکاري نو دا غټه کوڅه ده او په دې باندې اوبه ځي. بل دغه کور چې دی، دغه کور ته اوبه تلې. په دې باندې د دغه دواړو خلکو ترمنځه بلا تاوتریخوالی هم رامخې ته شوی دی او د دې دواړو دا وینا ده د دې یو تحفظات دا دي چې زما فصل خرابېږي، دا ټولې اوبه چې راځي او د دغه بند سړي دغه تحفظات دي چې د هغه کور ته اوبه ځي، کور باندې څنګه اوبه ورپرېږدي. خو دغه مسله تر اوسه پورې په وړاندې څو پیرې ډسکس شوه، خو نه پوهېږم چې زمونږ ایسي مټه چې هغه ته بار بار دا خبره مونږ کړې وه او دا خبره هغې ته میډیا ریپورټ کړې وه. دغسې تحصیل ناظم او بیا ورسره ټي ایم او صاحب زمونږ او نور چې څومره چارواکي دي هغې ته دا خبره څو پیرې مخې ته راغلې ده، خو دوی پرې څه قسم اکشن نه لي. اوس د دې نقصانات څه دي؟ اول دا دی چې کله دلته باران وشي نو دا روډ داسې وي چې دا ورته وایي چې دا رودنیل دی، روډ نه دی، نو په هغې کې ډېرې خطرې د اکسیډنټ وي. یوه خو دا غټه مسله ده. دویمه مسله دا ده چې باران وشي نو دلته بیا په هفتو دغه اوبه ولاړې ولې چې د اوبو د وتو لار نشته. زموږ دغه نننی پروګرام چې دی، دا نننی احساس پروګرام دا د مټې خیبر الکتریک سټور چې دی هغه سپانسر کړی دی. په دغه پروګرام کې زموږ سره مرسته کړې ده او دا میسیج هم تاسو ته درکوي چې که تاسو غواړئ چې څه قسم فټینګ کوئ، د فټینګ سامان دغسې نور تیار الکترونکس بلها د هغې په دکان کې په ډېر رعایتي نرخ سره او په هول سیل ریټ میلاوېدلی شي. تاسو کولی شئ چې د خیبر الکتریک سټور نه خریداري وکړئ او د هغې دغه مصنوعات او د هغې ریټ چک کړئ. 20 سال وشي تقریبا د دې سره کار کوو او د دې سره مختلف قسم کیبلې دي، په هغې کې چپار دی، اوساکا دی او الټراټیک دی، نور داسې مختلفې کیبلې دي که نه دي، نو په هغې مونږ ورسره کار کوو. نور ښه بهترین رزلټ دی. هر څه دي تقریبا. اوساکا بلب دی، ښه کوالټي ده، بهترینه او ښه کیبل چلو ایچ اف آر په نوم باندې. په هغې کې 764 هم شته، په هغې کې 752 هم شته او ښه کوالټي دي، ښه برابر دا کاریګر وړي، ښه په خوشحالي وړي او نور هم مختلف شیزونه پکې ساتو، هره کوالټي پکې ساتو، لو پکې هم ساتو او ښه پکې هم ساتو. چا کمې اوبه ښه هغه ولې موږ د ښه اوبو د وتو لار نه نو دا اوبه چېرته لاړې شي؟ نو دغه اوبه په دغه ځای کې ډب ولاړې وي چې دلته ولاړې اوبه چې دي هغه څومره نقصاني وي. میډیکل حوالې سره که تاسو وګورئ په صحت ډېر منفي اثرات دي. دلته پکې ګاډي سلیپ کېږي، ګاډي یو بل ته دارې کوي، خو د دې اوبو څه قسم لار ونه وته، هېڅ چا په دې غور ونه کړ. خو اوس یقین دا لرم چې د مټې چې کوم نوی اسسټنټ کمشنر دی محمد ادریس خان، د هغې په خصوصي نوټس کې راولم، د ټي ایم او صاحب په خصوصي نوټس کې راولم او دغسې د تحصیل ناظم په نوټس کې راولم چې د پاره د خدای د دغې مسلې د حل کوشش وکړي. د دغه کور والا او د دغه چې کومه ځمکه ده، روډ یعنې دا کومه د اوبو لاره چې ده، د دغه پټي د مالک تحفظات دې لرې کړی شي، دا مسله دې حل کړی شي. که دا مسله نه حل کېږي نو دا به دغسې وي او دغسې به دې خلکو ته تکلیف وي، دغه پریشاني به وي. دلته به دغه اوبه ولاړې وي او بیا غټه خبره دا ده چې تاوان یو دا هم دی چې دا نوی سړک جوړ شوی دی او دلته په سوات کې یا زموږ په خیبر پښتونخوا کې بلکې زموږ حکومت چې یو کار کوي بیا پرې ډېره موده وځي. نو ډېرو مودو کې دغه یو سړک جوړ شوی دی، ولې چې دا اوبه ولاړې دغه سړک تباهي هم را روانه ده. ډېر زر به دا سړک هم ورسره خراب شي چې دغه مین سړک دی، بل سړک دلته هم داسې نشته. نو
زه د دغه ټولو چارواکو ته چې د عاجزانه اپیل کوم پرزور مطالبه هم کوم چې د دغه مسلې حل دی راوباسي یا خو دغه چې د روډ په غاړه کومه دغه زړه نالۍ ده دا د بحاله کړی شي او یا د پرز که دا ښکته ورغورځېږي نو د هغې دپاره د هم دغه خلک په اعتماد کې واغستی شي د هغې تحفظات یې ختم کړی شي نو په آخر کې به یو ځل بیا دغه خپلو ټولو واکدارانو ته د مټې تحصیل چې کوم ذمهداران دي د هغې نه بیا پر زور مطالبه کوم چې د دغې مسلې د حل لپاره احکامات جاري کړي دغې سپاټ له راشي او دا په خپله وګوري او هیله لرم چې زمونږ کم نوی اسسټنټ کمشنر محمد ادریس خان راغلی دی یو ډېر ایماندار افیسر دی اکټیو یا فعال افیسر دی هیله لرم چې زما په دغه پروګرام زموږ په دغه غوښتنه به هغې خصوصي نظر وکړي او د دغې مسلې د حل لپاره به احکامات جاري کړي تر بل پروګرامو پورې خپل قربا حبیب الله همدرد او کیمرامین امان الله خان ته ورکړي اجازت د لوی الله په امان